مینه تر دې ډیره لویه ده چې په خبرو کې ځای شي. له همدې امله هغه کسان چې د هغې د تعریف هڅه کوي په پای کې خپله خبره د ابهام لور ته بیایي او کوم ځای ته نه رسیږي. مینه هغه پیری دی چې ټول یې په اړه خبرې کوي خو هیڅ چا ونه لید. مینه کوم موجود نه دی چې پیدا یې کړئ. مینه یو هنر دی، زده یې کړئ. مینه نفرت ته تر ټولو نږدې شی ده. مینه د انسان یو مهم او خورا خطرمنونکی هیجان دی. بې هدفه او جاهلانه مینه نشته. که مو ومونده هغه به مینه نه بل څه به وي. مینه او عیب پلټنه هیڅکله یو بل سره نه یو ځای کیږي. رښتینی مین په قضاوت کولو څه کار لري؟ هغه مینه چې له سترګو څخه سرچینه اخلي ژر له منځه ځي، او هغه مینه چې له زړه څخه سرچینه اخلي تلپاتې وي. یوازې د مور او پلار مینه ده چې لمن یې له هر راز تور نه پاکه ده. مینه هغه غزل دی چې د زړه له تارونو سره ویل کیږي. وایي چا چې ځان وپېژانده ټول خلک یې وپېژندل. زه وایم چا چې له خلکو سره مینه وکړه ځان یې وپېژانده. یوازې مینه ده چې له پاچاهانو خدمتګاران جوړوي. په مینه کې یو انسان په دوو انسانانو بدل شي، په دې معنا چې خپل ژوند او شخصیت له بل سره شریک کړي. د یو بل چا غم یې خپل غم شي او د هغه خوشحالي یې خپله خوشحالي شي. له مینې تش زړه هغه کنډواله ده چې ځناور یې هم له ورتګه ډډه کوي. اولادونه په خپل ژوند مه یتیمانوئ. اولاد ته مینه نه ورکول د اولاد یتیمول دي. موږ کولای شو خلکو ته مینه، محبت او خوښي ورکړو، خو هیڅکله د دې شیانو لیاقت نشو ورکولای.